أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. صدق الله العظيم. دغه آیتونو کې الله جل جلاله یو قانون ذکر کوي او یو خاص واقعا ذکر کوي او د قران کریم په مشکل آیتونو کې دا یو آیت تا چې دغه پس منظر نی بیان شو نو اسې دغه مطلب باندې پوهیدل لا انتهایی مشکل وي. واقعا دا سوا چې درې کسانو په سفر باندې دوی روان شول. یو بدیل ابن ورقه رضی الله تعالی عنہ دا مسلمانو، دو کسانو سره نورو عدی ابن بدا او دویم تمیم داری. په هغه وخت کې دا عیسیونو چې د سفر کله کوم د تجارت ته پرتلل شام ته نو یا نو رسیدلی چې په لیارې کې د کوم مسلمان کس چې بدیل ابن ورقه رضی الله تعالی عنہ دا بیمور شو او قریب الموت شو. نو د خپل مرګري ته وی چې را د علامې د مودادي چې زب رمدای پوتې نشو او بهرحال که زه رمدای پوتې نشولو نو د مو په دغه بورای کې سامان ده د مو ورساو ته دا بیا ورسوي او مو د غلطه کې دفن کوي. د خدای کوونو چې هغه سه وشول دای وفات شو او تدفین وغیرہ هغه وکړ. نو چې کله دوی بیا د خپل سفر نه واپس شول د ورساو ته هغه سامان بورای کې حوالی کو او دا وی ته و چې را تو سه هغه کس دا پلیاره کې به مشترا بیمور شو او وفات شو دای مشت سامان روک چې دا ورساو ته حوالی کوي. اوس په دغه بورای کې یو د سپینې زارې داسې جامو چې په هغه باندې د سرې زرې ګلکري شوی وه او قیمتي جامو وزني جامو. دغه دوی کسانې داوی نه ویسته او په مکه معظمه کې خرڅ که. خو چونکې د ده چې کوم ورساو نو هغه خو د خپل د مړي په غم باندې شول. هره زمانه کې د مړي یو غم وي نو په هغې غم باندې شول، لہذا هغه برۍ طرف ته څه التفات توجه ونه کړله. چې کله سوریزې پکې تېرې شوې نو هغه برۍ کولاو کړله، سامان ممان یې نه روبوسو. په دغه سامان کې دغه بدیل ابن ورقه رضی الله د سامان یو فهرست لیکلو چې په دې برۍ کې دغه شی ده دغه شی ده دغه شی ده. نو چې فهرست سره کله دغه سامان وکته دا یو جام پکې ورکو دا پکې نه و. د کسان یې روغوښتل عدی ابن بداو تمیم داری وی ته ویل چې دا موږ کوم ملګری چې و دغې څه شی صدقه کړي خو نه وی نه، وی څه شی خرڅ کړي خو نه وی نه، او څه وصیت خو یې تاسو ته نه وکړه چې چاته څه شی پکې ویر کوي نه دای نه وکړه. وی شا نو بیا داسې مسله ده چې د موږ یوه دعوا ده په توسې دغه فهرست د په دغه برۍ کې اچوله او تاسې دا نه ولیدله. دغې کې ټول د سامان لیکلو یو جام پکې نشته ده. وی موږ ته پاته نشته دغې جام مطالعه که حالانکې دوی خرڅ کړه. نبی علیه صلات وسلام ته معامله راغله. دا د مازدیګر د لمونځ وخت و. نو علیه صلات وسلام مې ته ووایي چې سید لمونځ ده وکړو هغې نه پس ته بیا قسم ورکوو. عامه ضابطه د مدعي او د مدعی علیه چې په مدعی باندې ګواه وي چې
چې څوک دعوا لرون کوي او کوم مدعا علیه چې په هغه باندې قسم وي که د دوی سره ګوايو نه خو په مقدمه کې په معامله کې د مدعی او د مدعا علیه پہچان دا په ټولو کې انتهایی مشکل شی ده چې کله د مدعی او د مدعا علیه اوس دا خو سوکا خبره ده چې مدعی به قسم کوي مدعا علیه چې دا مدعی به ګوایون پیش کوي کوي سره ګواه نه مدعا علیه به بیا قسم کوي دا سوکا خبره ده اوس په د مدعی او مدعا علیه پکې دا کوم یو نو د دغې پہچان انتهایی مشکل ده او د موږ فقهاو الحمدلله داسې قواعد ضوابط به تېر شي کړي شي چې په کوزا کې سمندر بند کړی نو تقریبا اوته تعریفونه شوي دي علامات بیان شوي دي خو حاصل یې ټول یې ورته روځي فتاوی عثمانیه چې کومه جلد نمبر 9 هغې کې دا مو مخکې کتلي وو صرف توسې مخکې هغې زه د دوه علامات ذکر کوم هغه نور ان ټول د هغې تر درې بلکې په د دوی کې هم یو نه جوړېږي بیا هم مدعی هغه چاته وی شي ادا بسره اذا ترک ترکا چې کله دای معامله څوک پکې پرېږدي په د دوی کسانو کې نو لنجاوي سره حل کیږي نو چې کوم کس پکې لنجا پرېږدي د معامله پرېږدي نو کیساوي سره خلاصيږي نو دغه ته مدعی وی شي چې د په د لنجې پرېږدلو سره د لنجا ختم کیږي نو اوس مثلا د ایمو په یو کس باندې دعوا شو چې دغه باندې مو 1000 روپۍ دي نو عام ضابطه کې زه مدعی هغه مدعا علیه ده زه به ګواه پیش کوم ګواه نه یا به قسم کوي نو ګوره اوس کچیر ته مو د غلاس زر دعوا یا مطالبه پریږده چې ځای نه غوړه لنجا خل شوله او کچیر ته هغه کس په چا مې چې دعوا کړې مدعا علیه هغه نورې هم وایي چې یاره زه لنجا نه کوم د په دغې نورې باندې هېڅ قسم ته التفات د خبرې ته نشي کېدی تر څو رسې چې دا یا د کړي نه یا ګواه نه یا قسم پکې نه شوه دغه رنګې چې کوم کس قابض ده نو دا چې دا مدعا علیه وي او د بل چې دا مدعی وي نو اوس ګوره چې څوک قابض ده هغه که لنجا پرېږدي د په لنجې پرېږدلو سره مسله نه حل کېږي ځکه چې بل په دعوا کړي نو هغه کوي چې یاره بس صحیح د مطالبه مې وکړله دعوا مې چېږه کړه خو نه یې کوم لنجا حل شو نو هغه مدعی ده دوی کسان دا خارجي خبره وه نو نبی علیه السلام قسم مې نه وخوسته او قرآن کې هم ذکر دی چې دوی به په کوم الفاظ سره قسم کوي دغه وخت کې هم مسله حل شوه بس صحیح دی تاسو سره ثبوت شته نه د دې جام هغې قسم وکړه د یو کول بعد د کوم د امیت چې ورثاو د دغې خاندان کې شودی پروګرام جوړ شو نو دوی زرګر ته لوړل سونې مونې سیې ورکوله هغې زرګر صاحب په مکه معظمه کې جام مونده هغه د بدیر ابن ورقه هغه زرګر شک کې روغ چې دا خو له کاموږه وارث جام ده نو هغه نه یې پوښتنه وکړه چې دغه جام چې ده دا تو ته چېرته نه رغله هغې ورته وویل چې دا خو په مو باندې عدي ابن بدا او تمیم داري یې ډېر باندې خرڅ کړی دی نه مې خوسته ده بیا نبي علیه السلام ته روغل وی موږ مخکې دعوا وای موږ سره تایید فهرست و اوس مو بیا هم دعوا دو او ځکه چې موږ هغه جام چې دا هلته کې مونده هغې وویل هغه کس زرګره حالانکې نه یې موږ پېژندلو نه یې هغه پېژندل یعنې یو طرف ته نه ده پکې دواړه ته برابر یو وی چې هغې ډېر باندې خرڅ کړی ده نو یو یې هغې قسم کړه اوس قسم دی وخت کې په دوی باندې روغ هغه یې بیا راغوښتل او د دوی نه یې قسم وخوستی شو نو بس په هغې باندې هغه جام او د هغې قیمت دا باندې لازم شو نو الله پاک د دغه بیان کوي نو دې ایتونو ته د دغه واقعات چې زده کړي نه وي که نه دا اوس موږ ته پته لګي ترجمه یې سیخوای نه شي دومره انتهایي مشکله ترجمه یې بیا چې دا واقعات یې په دې اندازې ته زده کړي نه یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم اے خلکو چې ایمان مو وروړه ده شهادت بینکم ګوایي تاسې په میانځ کې اذا حضر احدکم الموت چې کله حاضر شي یو په تاسې کې چاته مرګ حین الوصیت اسنان حین الوصیت په وخت وصیت کې اسنان نو ګوایي بو اسنان د دوی کسانو وي شهادت په دې دوی کسانو وي دا به سره کسان وي ذوا عدل منکم چې دا دواړه به خوندون د انصاف ولې تاسې نه که مسلمان وي او آخران من غیرکم یا اوس که مسلمان نه وي لکه د واقعیا کې چې د دوه نصرانیون وو
خو دغې ته بیا الله ورسته ایمان نصیب کړه. بیا د تمیم داری رضی الله عنه صحابي ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته هغه دجال ولا حدیث بیان کړو چې موږ داسې په سمندر کې تللو او داسې بیا یو کاس مونږ د مخکې بیان کړو خبره نستریږي او درنګې داسې بددګزار بنداوي نه جوړ شو چې شپې په تهجد کې به ټول قرآن پاک چې دا ختمو په شپه کې. او آخران من غیرکم یا نور دوا کسان وی من غیرکم علاوه د تو سینه چوي یعنی غیر مؤمن چوي ان انتم ضربتم کچرتا وای تو سه ضربتم تو سه سفر کوي فل ارض پم زکه کې فاصابتکم مصیبت الموت بیا تستورسیږي مصیبت الموت مصیبت مرګ یعنی بیماری د مرګ تحبسونهما من بعد الصلاه تحبسونهما اسمانه د تحبسون تو سه بدوی غیر کوي حدیث کې تحذرون معنا به وکړو چې تحذرونهما تو سه بد دواړه حاضر وي من بعد الصلاه بعد د المنزنا او د المنز قید د قید واقعي د قید احترازي نه د چینی بل وخت کې نشو حاضروي بلکې دغه وخت کې د کوم معاملہ پیش و د المنز وخت و ويقسمان او د مزدیګر المنز وخت و ويقسمان پس دوی دواړه به قسم کوي بالله په الله پاک باندې چې موږ د الله پاک ذات باندې قسم وي ان ارتبتم د قسم کله کوي کچیر ته تاسو په شک کې وای د دوی په باره کې او قسم بوس په دا قسم کې بوداسي چې موږ په الله قسم وی لا نشتری به چې موږ نه اخلو به په دا قسم سره سمنن س عوض دنیوي س د دنیا فائدہ ولو کان ذا قربا نو دا قسم معاملہ پکې کیږي اگر کدا رشتہ دارون ویلی نه وي ځکه چې کله د چا متعلق د شبهات پیدا شي تر سو پورې چې معاملہ صفه شوی ني نو شکونه به هم پکې زیاتېږي نفرتونه به هم پکې پیدا کیږي لہذا معاملہ بس صفه کوي چې یو طرف ته کیسه وزي ولا نکتم شهادت الله او دوی بودا قسم کې د سیي چې ولا نکتم شهادت الله موږ نه پټو هغه شهادت ته الله پاک گواہی دی الله پاک یعنی قسم دی الله پاک چې په موږ باندې دا ان اذل من الاسمین مقدر عبارت فإن كتمنا کدا موږ گواہی پټ کړل ان بشک سرا موږ اذن په دغه وخت کې لمن الاسمین خامخا د ګناهګارو کسان نبو فإن عسر على انه مستحق اسما کچیرتا اسرا خبر دل وشول اطلاع حاصل کړی شو الا په دا خبره باندې دا اوس چې کله د کول نه بعد هغه جام مونږ شو نو په نور کسانو چې قسم ارتا د ورثه د میت باندې اوس هغه بیان شروع شو فإن عسر على کچیرتا خبر دل وشول په دا خبره باندې انهما چې بشک دغه دوا کسان چې استحق اسما دا مستحق وګرځل د ګناه چې په دروغه قسم وکړو فآخران یقومان نو نور دوا کسان یقومان دوی د چکشي مقامهما په زوی دغه دواړو کې من الذين د هغه کسانو نه چې دا ورثه د میت دي استحق علیهم الاولیان چې مستحق ګرځېدلي دي د ګناه په دغه کسانو د میت پورسا باندې الاولیان هغه اولینی دوا کسان ويقسمان وسپو دا ورثه د میت د مړي ورثه د ابو قسم او کې د دواړه بالله په الله پاک باندې لشهادتنا چې خامخا قسم د ایمو دواړو احق زیوت رشتونه ده من شهادتهما د قسم د دوی دواړو نه ویلي زیوت رشتونه ده ځکه چې د هغې ول سره خارجي تایید نو حاصله د موږ ول سره دوا خارجي تایید حاصل دي یو هغه فهرست او یو هغه سونار چې کوم زرګر وو وما تدینا او موږ تجاوز یوتای نه د کړه انا اذا لمن الظالمین بشک سره موږ کچیرته موږ تجاوز کړه نو په دغه وخت کې لمن الظالمین د ظلم کوونکو نه بوا ذالک ادنا الله فرمایي چې دغه طریقه د قسم ولا ادنا دا ډیره قریبه دو ایا تو بالشهادت چې دوی بار تک کوي بالشهادت په قسم سره لا وجهه په صحیح طریقه باندې او یخافو یا بدوی ډریږي د خبرې نه ان ترد ایمان بعد ایمانهم چې اوله نه رښتونه قسم کوه کني یا نور کسان خاصیان قسم کوي د تو قسم برد شي بیا به در وغزونه شي بي ذاته بشي نو اول نه بدوي چې کله دا طریقه ته جوړ شي الله فرمایي چې پیله نه قسم کې رښتیا یي ان ترد ایمان بعد ایمانهم چې واپس پکړی شي رد پکړی شي ایمان قسم یې بعد ایمانهم بعد قسمون د ادوینا واتقوا الله تاسو ډېر دې الله جل جلاله د مخالفتنا واسمعوا تاسو شپ توجه باندې ور دې الله پاک احکامات والله لا يهدي القوم الفاسقين